شابوس مانه تن تاسو کې قاری صاحب په خبر کې د عذاب چې کوم دین وي دا د دې خبره باندې مې پوهه کا مې تلاول مال ما په دې خبره باندې پوهه کا چې د عذاب مړي تور کولې کی او که ژوند دي تا جوی ژوند دي تا نو مې دا موږ مړي حق وکړ باندې دوی مړي نو چې مړي دي حق نو مړي له عذاب ورکي اله کدا چې کله ثم انکم یوم القیامه تبعثون ولا ورز رالا په هغه ورځ به الله پاک دې تقسیم دي کنه وامتازوا اليوم ايها المجرمون کنه د قیامت ورځ قایم شو الله پاک په خپل باندې فیصلو کې څوک به در بلاشي څوک په جنتونو در بلاشي څوک په عذابونو در بلاشي ستاسو کو څه کار دی لکه مړي له څوک عذابونه ورکي او دا عذاب چې کوم دی دا ما دې تاسو کومه دا عذاب چې ورکول کېږي دا حکومت والا لکه یو انسان چې کینه خالص کنه تاسو په تشکیل غوستې ولې په جرم کې دي تانی والا دا هغه وخت پورې تعالی سزا نشي درکولې چې دا کوم وخت پورې تا عدالت ته پېښ شوی نه ستاره لپاره فیصله لکه اورولې نه دا غینه مخکې تعالی عذاب نشي درکولې تعالی سزا یو انسان دومره پوهیږي چې لکه د فیصله لاندې شوی نو زول سزا نشم ورکولې او نعوذ بالله تعالی الله پاک نسجو کړل چې لکه الله پاک لا فیصله نه کړې پتا باندې را باندې خبردار مسلمانانو دا پیغام ضرور واورئ پدې کې ستاسو د ایمان د حفاظت ضمانت ځکه چې نن سبا کې ایمان بچاول ډیر ګران دي مختلف فتنې راوځي روز پر ورځ تاسو یې نه دغه شانتي دا قاری برکت علي سے دا خبرې تاسو اورېدې د عذاب قبر په حواله سره چې بھئی عذاب قبر خو نشته دا د مولیانو خپل د طرف نه دا خبرې جوړې کړې چې کله انسان مړ شي مړی له څنګه عذاب ورکړي دا قاری برکت علي صاحب دا خبره کوي قاری برکت علي دغه شانتي نور هغه خلک چې کوم منکرین حدیث دي یا منکرین قرآن ته ویل شي ځکه چې داسې خلک د قرآن مجید د آیاتونو منکر زه به تاسو د وخت تفصیل بیان کوم چې څنګه د قرآن مجید د آیاتونو انکار کوي او دا هغه خلک دي چې دور را لګي قرآن مجید خپل د عقل تابع کوي دین اسلام خپل د عقل تابع کوي نه دا چې عقل خپل چې کوم دی د دین تابع کوي ځکه چې دین کې بعض شیزونه داسې چې هغې ته په غیب باندې ایمان راوړل ویل کېږي نو څه ضروري نه ده دا داسې اعتراضات به چې کوم کفار دي غوم هم کولو چې کله انسان خاورې شي نو هغه بیا څنګه ژوند کېږي نو که چېرې ستا په عقل کې یو خبره نه راځي ستا د عقل نه خلاف ته نو ته به رالاګې د هغې به انکار کوي حالانکې د قرآن مجید چې کوم تشریح تفسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړل هغه زموږ لپاره نمونه ده نه دا چې په 15مه صدۍ کې برکت علي یا دغه شانتې نور خلک راپاسي هغه د قرآن مجید تشریح بیانوي موږ تاسو ته ځکه چې قرآن مجید په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو او د هغې تفسیر عملی طور پر او زبانی طور پر هر حوالې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې عملی نمونه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه او د دین اسلام شریعت دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه او تابعین تبع تابعین تر اوسه پورې دی امت تر اوسه پورې د قیامت پورې به جاری وي نو د کومه تشریح د قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم کړل هغه زموږ لپاره ده نه دا چې په 15مه صدۍ کې سړی راولګي چې بھائی زما په عقل کې دا راځي نو لحاظ د قرآن مجید د دې آیات دا مطلب دی دا ستا خواهشات کېدی شي لیکن د قرآن مجید تشریح دا نشي کېدی ډېر شي شیزونه داسې چې په قرآن مجید کې نشته نو ته به د هغې انکار وکړې چې بھائی دا په قرآن مجید کې نشته لحاظه زه یې نه منم او زه تا ته به انشاءالله تعالی ستاسو مخکې دا خبره کوم چې عذاب قبر د قرآن مجید ته ثابت دی لیکن چونکې داسې خلک خپل د خبرو په ذریعه باندې عقل پرست خلک دی چې کوم صرف خپل په عقل پسې ځي د اسلام سره د څه قسم نه تعلق نشته بلکې د دې عقل په ذریعه باندې دا خلک ګمراه کوي لګي چې بھائی دا په عقل کې راتلو والا خبره نه ده لحاظه موږ یې نه منو نو لہذا داسې خلک بیا مخکې ځي د الحاد ذریعه جوړېږي بهرحال دې ملګري یو خبره په دې باندې به زه انشاءالله یو الګ ویډیو جوړوم چې څنګه د قرآن مجید غلط تشریح دی کوي او هر خبره چې د قرآن مجید کې دانش شي لہذا دا موږ نه منو نو په دې باندې انشاءالله تعالی زه بیا الګ ویډیو جوړوم هغې کې به جواب ورکوم چې ډېر شي څیزونه داسې چې په قرآن مجید کې نشته لیکن د هغې نه باوجود هغه ته کوي د مونځ مکمل طریقه په قرآن مجید کې نشته رکعتونه نشته د زکات طریقه نشته د زکات صرف حکم دی طریقې نشته دا د کوم ځای نه به ته زده کوي دغه شانتي د روجي حکم دی لیکن د روجي طریقه څنګه ده اب بشمار داسې شیزونه دي د اسلام چې اراکین بنیادی ارکان هغه هم
د قرآن مجید کې داغي صرف حکم دی لیکن عملی طور پر کول څنګه دي طریقې صدا هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثابت نو بیا په کار دار چې هغه طریقې هم د قرآن ثابت بیا ته انکار وکړي چې دا په قرآن مجید دا طریقې شي لہذا زینه منه بهرحال راځو دې مسلې طرف ته دې ملګری دا خبرو کړ چې په قرآن مجید کې نشته چې عذاب قبر دا دې مولیانو خپل طرف نه خبرې جوړ کړي العیاذ بالله په قرآن مجید کې بشمار د آیات صرف یو آیت تاسو ته د نمونې په تور پیش کوم د فرعونیانو په حواله سره الله رب العزت فرمای چې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ور سارو ماخام په دې فرعونیانو باندې پیش کیږي یعنی دوی سارو ماخام د ور سزا ملاوي د ور د سزا دوی ته کوم ځای کې ملاوي د قیامت قائم شوه نه دی قائم شوه کنه نو الله حضرت قرآن مجید کې فرمایي چې سارو ماخام دوی ته د ور سزا ملاوي ويوم تقوم الساعه دخلوا آل فرعون اشد العذاب او چې کله د قیامت ورځ قائم شي نو بیا بدو په سخت عذاب کې داخلي لا قیامت خو نه دی قائم شوی الله رب عزت غوتا د مخ کې نه د ور سزا ورکې سارو ماخام سمجھ کې مزه پورې خبر رااله نو دا به کوم ځای کېږي دا په عالم برزخ کې کېږي دوی ته سزا ملاوي چې د قبر ژوندۍ دا بهرحال د دې مختلف صورتونه کې د شی انسان په دغه کې ډوب شو او بو کې داغه لپاره عالم برزخ هغه دی یو انسان دا سره چې هغه په هوا کې د مارغانو خړل چې کم ځای کې دغه ذرات موجود دي هغه دغه لپاره عالم برزخ دغه شان دي دا خبره کې چې کله انسان مړ شي نو د خمړ نه د مړی د بیا څنګه سزا ملاوي عذاب ملاوي دغه خالي جسم پروت دی مړ دی د ته څنګه عذاب ملاوي نو یاد وساتئ د دې جوابم په قرآن مجید کې موجود دی دی حواله سره رهنمای زمونږ په قرآن مجید په هر حواله سره زمونږ اساس رهنمای کړ کله یا انسان ودشي کنه ودشي دا په دبانې د مرګ یو حالت تاریخ شي د روح الله رب عزت قبض کړي د روح اوچت کړل شي لیکن د روح د جسم سره بیا هم تعلق تاسو اکثر ګورئ چې یو کس تاسو سودوي نږدې تاسو سره ملاسو او دلته کې ته ځان لګي په موبایل کې خبرې کوي ځان سګوري موبایل دا سړی تاسو سره یو ځای ملاسته یو ځای ودی لیکن د په کم کیفیت کې دی په دبانې څه حالت تیریږي دا غینه ته خبري نه خبر دا غینه دغه سړی خبر دی ځکه چې د روح قبض دی لیکن د هغې نه باوجود د روح د جسم سره تعلق شته د روح ته تکلیف ملاویږي لیکن سره جسم یې دلته کې موجود دی لیکن هغه اثرات د ترارسي د ډیر خطرناک خوب یې ډیر په سختۍ کې دی په خوب کې د څه کولای نشي نو دغه مثال په قرآن مجید کې الله حضرت ورکړل ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې خوب چې کوم دی دا د مرګ خور را الله رب عزت په قرآن مجید کې څه فرمایي الله يتوفى الانفس حين موتها الله رب العزت روح قبض کې داغه خلقو چې د کوم خلقو د مرګ ټیم راشي والتي لم تمت اور هغه خلقو هم چې کوم نمري فی منامها د خوب په حالت کې داغو روح هم قبض کی یعنی خپل ځان سره رکاو کی فیمسک التي قضا عليها الموت پس الله رب عزت رکاو کی د هغه کس روح خپل ځان سره چې د چا د مرګ فیصله شوی یعنی د مړل یعنی د دو په حالت کې الله رب عزت روح قبض کړل دا روح الله رب عزت اوچت قبضه کی لیکن چې کله د انسان راپاسینو الله رب عزت روح ته دوباره د جسم ته منتقل کی نو الله رب عزت په دې کې ذکر کی چې کله انسان ودشي او د مرګ حالت راشي چې د بمري نو الله رب العزت هغه روح خپل ځان سره وکاو کی هغه د جسم ته واپس را نشي ډیر څه کسان به تاسو لیدلی چې هغه په ودوي او په ودو باندې مړ شي دغه مثال دغه چې هغه روح داونه وتلې هغه روح واپس دوباره د جسم ته را نشي بلکې الله رب عزت بره قبضه کی او بیا الله رب عزت څه فرمایي ويرسل الاخرى الى اجل مسمى او چې کوم خلق نمري چې کوم خلق وددي او د مرګ فیصله نه شوی نو الله رب العزت داغه روحونه د جسم ته دوباره لوټاو کی الى اجل مسمى د هغه د مرګ د وخت پورې نو دا خوب چې کوم دی په دې کې د انسان روح قبض کړل شي لیکن بیا هم د جسم سره تعلق وي بظاهره دی ودده د سم نشي کولای لیکن د په کم کیفیت کې دی په کم حالتو کې کم سختو کې دی څنګه خطرناک خو وي د په روح باندې څه تکلیف دی هغه د جسم ته هم دغه احساس کی نو د روح او د جسم دغه تعلق چې کچري د انسان مړ شي د دنیا نه لاړ شي
لیکن په دغه حالت کې هم د روح او د جسم سره تعلق وي اگر چې د جسم بیا په ذراتو کې ولې تبدیل شي لیکن د هغې نه باوجود هم د روح او د جسم تعلق وي نو دغه طریقې باندې دی انسان ته بیا عذاب ملاويږي بهرحال دی وی چې دا چې انسان مړ شي هغه د څنګه عذاب ملاويږي څنګه به سزا ملاويږي نو داغي هم تاسو ته ثبوت د قران مجید نه در نو دغه خبره ده دا چې لا حساب نه دي شوی د حساب نه مخکې څنګه الله رب عزت عذاب ورکړي ویا په الله رب عزت باندې اعتراض کوي حالانکه په قران مجید کې الله رب عزت څه فرمایي د خود عذاب قبر انکار کوي الله رب عزت په دنیا کې هم عذاب ورکړي نو آیا تب بیا په الله رب عزت باندې اعتراض کوي چې په دنیا کې دی ولې عذاب ورکړي الله رب عزت فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره هغه خلک چې غواړي چې په مسلمانانو کې فاحشه خوره کوي دا غو لپاره په دنیا او آخرت کې عذاب دی په دنیا او په آخرت کې عذاب دی په دنیا کې دی انسان ته عذاب ملاويږي لا حساب خو نه دی شوی نو الله رب د دنیا د عذابم ذکر کړل نو آیت به دا وایي چې یاره الله رب عزت ولې عذاب ورکړي الله رب عزت حکیم ذات دی هغه پوهیږي هغه حکمت والا ذات دی هغه پوهیږي چې دا انسان د عذاب مستحق دی نه الله رب موږ تاسو پیدا کړیو او بیا موږ تاسو ته نبیان کتابونه را لګل چې دا خلار د صراط مستقیم دی دا غلطه لار او بیا موږ تاسو ته اختیار را کړل چې په صراط مستقیم باندې چې د شیطان په لار راځي دا اختیار به زموږ اساس سره دی او بیا الله رب علم کې هم دغه ده چې دا انسان په خپل اختیار سره د جهنم په لار راځي او کچری انسان ته الله رب عذاب ورکي نو هغه د الله رب په حکمت کې دا د هغه موږ تاسو تاسو نشو کولای او د قبر عذاب چې کوم دی ته چې حساب کتاب نه دی شوی لا عذاب ملاو شو نو دغه حواله سره خو د دنیا عذاب هم راغی په دنیا کې انسان ته عذاب ملاويږي لا حساب کتاب نه دی شي ها البته د قبر په عذاب په حواله سره یاد وساتئ چې دا د آخرت اولنۍ سیړي ده په دې کې هم حساب کتاب کیږي لیکن مختصرا من ربک من دینک من نبیک د رب په حواله سره سوال کیږي د دین په حواله سره سوال کیږي د نبی په حواله سره سوال کیږي چې ستاره رب سو هغه سره به جواب ورکړي سي چې د رب حکمونو ژوندۍ تر کړي د رب نافرمانی نه کړي د دین په حواله سره هغه سره جواب ورکړي چې دین اسلام دی چې کم سره په اسلام باندې چلیدلې وي په اسلام باندې عمل کړي او د نبی جواب هغه سره ورکړي چې زمانه نبی علیه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه سره به جواب ورکړي چې کوم سره د نبی علیه السلام په طریقو باندې خپل ژوندۍ تیر کړي یقیني طور پر دې کامیاب دي او کچري نه تیر کړي بیا ظاهره خبر دغه د دې سوالاتو جوابات نشي ورکولای نو مختصرا با حساب کتاب په دغه حواله سره کیږي او بیا تفصیلا د ذره ذره حساب بیا د قیامت پر ورځ باندې کیږي تفصیلا حساب کتاب د قیامت پر ورځ باندې کیږي او د قبر د عذاب چې کوم دی دا د الله رب عزت په اختیار سره دی ضروري دی چې د قیامت پورې انسان ته عذاب ملاويږي هغه د الله رب عزت حکیم ذات چې سم وخت پورې د قیامت پورې یا یو محدود وخت پورې هغه ته عذاب ورکي نو هغه د الله رب عزت خوخه ده په دغه کې موږ تاسو غوتی نشو وګورئ موږ تاسو په دغه حواله سره تاسو نشو کولای هغه حکیم ذات دی لیکن صراحتا انکار کول چې د قبر عذاب د سره شته نو دا یقیني طور پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټولو غټ مفسر قرآن عملی طور پر هم زبانی طور پر هم د قرآن مجید چې تشریح نبی علیہ السلام بیان کړل اخو دا بیان کړل چې قبر د آخرت په منزلونو کې اولنی منزل کچری بدی کې انسان کامیاب شو نو مخکې منزلونو کې به کامیاب وي کچری بدی کې ناکام شو تو مخکې منزلونو کې هم ناکام وي نبی علیہ السلام د قبر د عذاب نه پناه غوښتي ده امت ته د ترغیب ورکړل چې د قبر د عذاب نه پناه وغواړي نو کچری د قبر عذاب نه وي نو نبی علیہ السلام پناه غوښته هرگز نو نبی علیہ السلام د قرآن مجید دغه تشریح کړل چې عذاب قبر شته لیکن دا قاری اکبر علی سے په 15 صدی کې چې نه د قبر عذاب نشته د قرآن مجید غلطه تشریح د خلکو مخه ته بیانې هغه تشریح چې نه نبی علیہ السلام بیان کړل نه صحابه نه تابعین نه په امت کې تر اوسه پورې چا بیان کړل بلکې صرف خپل د عقل په مطابق لګیا دی دا قرآن مجید خپل د عقل تابع کې لګیا دی نه دا چې خپل عقل د قرآن مجید تابع کی دا عقل پرست چې کوي د دوی اخري خاتمه بیا په الہاد باندې کیږي بهرحال
ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې داسې فتنو نه داسې خلکو نه ځان وساتئ او ځان د جمهور علما سره هغه علما هغه عقاید او نظریات چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعین تبع تابعین او تر اوسه پورې په دې امت کې چې کوم عقاید او نظریات را روان دي د هغې سره ځان مضبوط وساتئ نو ان شاء الله تعالی چری به موږ گمراه کیږي او کچری د داسې خلکو شاته ځي د داسې خلکو خبره اورئ چې کوم خلک د قرآن خپل تشریح بیانې خپل د عقل په مطابق او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو انکار کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم عملی طور پر یا زبانی طور پر د قرآن مجید تشریح بیان کړل هغه باندې هغه ته یقین نشته بلکې خپل یو تشریح بیانې او بیا ورته وایي چې دا حقیقت دغه دی نو یقیني طور پر د داسې انسان نه غټ ګمراه په دې دنیا کې بل نشته الله رب دې موږ تاسو د سمج او د عمل کولو توفیق راکړي او هر قسم له فتنو نه الله رب دې موږ تاسو ټول حفاظت وکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ